الرحمن الرحیم. سلامونه می قبول کړئ ملګرو، ستاسو ملګری صادق شاه صادق یم. امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په ښو مرحلو کې به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او یو دوه غزلې دي ملګرو ته دې ډالۍ وي او امید دی چې ستاسو به خوښ شي. غزل دی چې سو یارانو سره ژوند دی، سو یارانو سره ژوند دی، ملنګانو سره ژوند دی او زندگی خو په دنیا کې، زندگی خو په دنیا کې بلاګانو سره ژوند دی او خپل وای د بل ناوري، خپل وای د بل ناوري، جاهلانو سره ژوند دی او د بیوسو دهقانانو، د بیوسو دهقانانو د خانانو سره ژوند دی او زه صادق په خپل خوار، زه صادق په خپل خوار هم خوارانو سره ژوند دی، هم خوارانو سره ژوند دی. او بل یو غزل دی چې ستانه بغیر مې چې کوم ګام اغستی، توبه توبه دا ما حرام اغستی، ستانه بغیر چې مې کوم ګام اغستی، توبه توبه دا ما حرام اغستی او پوه شم چې هغه خلق ټول تراخه وو، پوه شم چې هغه خلق ټول تراخه وو چې اکثر زما سلام اغستی او زه د ساقي دشمن د هغه وخت یم، زه د ساقي دشمن د هغه وخت یم چې د پیالو منځ نه مې جام اغستی او که سراپیخ شو نو زما په غاړه، که سراپیخ شو ټول زما په غاړه، نن د چا نوم مې سرعام اغستی او ما په یو داسې سړي غور کړی دی، ما په یو داسې سړي غور کړی دی، ما په یو داسې سړي پام اغستی او هر چا منلی دی زه هم یې منم، هر چا منلی دی زه هم یې منم، چا یې نوم خدای چا یې رام اغستی او صادقه هغه سترګې هیرې نه شوې، صادقه هغه سترګې هیرې نه شوې چې سحر زما او شام اغستی، چې سحر زما او شام اغستی، چې سحر زما او شام اغستی. د ممتاز اورکزی صاحب یو غزل دی ملګرو ته دې ډالۍ وي چې ته ګرم نه یې خماره زه ازار وهلی یم، ته ګرم نه یې خماره زه ازار وهلی یم، ته پرېږده که نه یاره زه ازار وهلی یم او زما د سودا دلته هیڅ قیمت لګېدی نشي، زما د سودا دلته هیڅ قیمت لګېدی نشي، خفه نشي بازاره زه ازار وهلی یم او ستا کار کې کار ویلو ته مې کار ویلی دی، ستا کار کې کار ویلو ته مې کار ویلی دی، زه څه وکړم سرکاره زه ازار وهلی یم، ستا کار کې کار ویلو ته مې کار ویلی دی، زه څه وکړم سرکاره زه ازار وهلی یم او ته زه په خپله لاره ته دعا وهلی یې، ته زه په خپله لاره ته دعا وهلی یې، زه ځم په خپله لاره زه ازار وهلی یم او د خوب په تعبیرونو خو د خوب په تعبیرونو خو ممتاز هم ډیر شکی یم، د خوب په تعبیرونو خو ممتاز هم ډیر شکی یم، د ویښ ضمیر مې زاره زه ازار وهلی یم، د ویښ ضمیر مزاره زه ازار وهلی یم او د راتلونکي پروګرام پورې په لوی الله سپارم، د ځان خیال ساتئ، د لوی الله په امان.